अस्सलामुअलैकुम कतुनको मुनसिफ खान यौ ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم چې ما سره دی نعمت خان کینګ اف زخیمینا نعمت څنګه چللې او دا چې دی خپل وراره دی ورسره د حمید الله خان سه راغلی یو جی بازار ته اډې ته او دلته کې چې دی برګر تمړه شوی او چې زه اوس اسلام آباد نه رالم نعمت هم سکار پسې تللی اوس راغلو نو ما ته میسیج وکړ لاویږو ما ورته بالکل بازار ته بچکر مو برګر مارګر مو کو دلته دارور شری ډیر سپیشلی برګر تیارې په دې ویډیو کې هم زه تاسو ته خېما د ټول نه فرست وګورئ جی دای دوه پرځې کو الګا داري سکو خپل ورته وایا کنه کټ کو کنه او دوه پیس کې کټ کو جی او وړي ورته لګوا چول پاغه ګرم کو کیچپ ماشاءالله جی ماشاءالله دا سې دي جی دا جی چټنی ده سسم پکې چولی د خیره دې کې والا پودینی چټنی ده خد پودینی چټنی ساده او دا سې دي جی دا جی شامی دي شامی کباب پودینی چټنی کیچپ شامی کباب شو ورکی جی او دا چې دی خور کې پدې پیس باندې چې ذایقه ار خواوي کنه او دا سې دي جی دا جی ګوپی دی ها بند ګوپی چې ورته مونږ وایو دا سلاد په تورې چې دی کې مطلب واچولو او دا ورسره یو بل چټنی هم اډ کم کنه ماست دي ماست دي ماینیز سدي جی ماینیز ها او دا ورسره اگین کیچپ مرچکه چې دی نعمت د پاره خنه دی نعمت چې دی مرچکه نه خوخی دماغ مرچکه خوخی اگین دا وبدي کو غوړي دا جی تیل چې دی بیا په تبخی واچولو او دی چې دی لږ ګرموالی بیا ورکوي رور استا نوم سره دا خو م راته ووایه که نه زما جی محمد ناصروان محمد ناصروان او زیم کم ځای کې دی پالډه کې مین چوک اکبرپورا ښه مین چوک مطلب په دې به سړی پوه نه شي چې مین چوک اکبرپوره کې کم ځای طارق کډوواله ځای او د نعمت انډیوال طارق کډیواله نعمت طارق کډیواله دا چې دی له خیره سره برګر ریډي شو او سلور پیسه مونږ ویډیو سلور واړه چې دی ریډي شو او ان شاء الله دینه پس په چې دلته مونږ خرو ټیسټ په هم ګورو چې څنګه دا رور چې دی برګر تیاری په ویډیو کې به تاسو سره ضرور چې دی شیر کوو دا درې چې دی دا کټ کوي چې مونږ دلته راکړي یو شاپر کې واچوئ درې به مونږ دلته خورو یو شاپر کې واچوئ ښه جی چونکې مونږ هغه رور چې دی مخکې انفام نه کوو نو هغه درې نورې چې دی هغه هم پیک کړي دا دوباره به کولاوئ د دې لپاره ته معذرت غواړو بخښنه کوه وروره مونږ پینو یاره ها دا چې دی دا درې برګرې دي درې ځوانان چې دی یو دا هلکه ستا نوم څه دی یار ها ښه د ده چې دی موسی نوم دی دا نعمت خانه اینډ دیس از می منصف خان درې کسان یو چې له خیره سره اوس په د برګر ټیسټ ګورو او تاسو ته به وایو چې د برګر څنګه ټیسټ دی مونږ به ځان لکینو چې تاسو ته حقیقت ووایو چې برګر واقعي ښایسته دی یا نه دی چې دی له خیره سره پیسونه یې ماشاءالله خوشبو خو ډېره اعلی خوشبو راله جي او اوس چې دی ډایرکټ زه د اسلام آباد نه راغلم او ډایرکټ مونږ اډې ته راغلو ډېر زیات وږي شوی وم نو ما یې چکر به مو نعمت سره به ګپ مو لګوو او څه به هم خورو نو بس دې خوا هم چې دی مخه وکړه نو دا وړه شانتي ویډیو ما یې چې ستاسو خدمت کې هم پیش کړم جي دا چې دی بیل خانو کې ورسره سرکه کیچپ دا چې وای شول ورسره او فرست چې دی مونږ به خپل لیجنډ نعمت خان نه چې دی تپوس کوو چې واقعي دا برګر چې دی مزه شته او که نه نو هغه به هم تاسو په ویډیو کې ګورئ دوستانو په نیکسټ ویډیو کې انشاءالله زه به تاسو ته دا مکمل اډې چې دی ویډیو جوړوم او که په یو ویډیو کې هغه رانغلو نو انشاءالله په پارټ کې به چې دی هغه تقسیمو پارټ 1 پارټ 2 پارټ 3 دغسې به چې دی د ټولې اډې ویډیو زه جوړوم تاسو سره به شیر کوم او دلته درته خواست دام کوم که دا ویډیو هم خوښېږي ستاسو نو بالکل ویډیو لایک کوئ شیر کوئ پیج د سره مست فالو کوئ برګر چې دی ریډي شو اوس مونږ هلته انشاءالله په کلار ورته کینو
ټیسټ په هم ګورو تاسو سره به په ویډیو کې هم شیر کوم. نعمت تاسو له خیره سره کینې حاجي صاحب خی السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ. دا د نعمت خان زه کیمرمینی کوم جی دی ور دی ټیسټ ګوري بسم الله وایا. شوندې د کمال لی برګر حوالې سره سوی څنګه ټیسټ دی ماشاءالله ښه خسته دی ښه مزېدار دی ښه فارغ وکړي دا خلکو ته دا ویل غواړي چې راشي او دا وخورئ بالکل وخورئ یو ځل وخورئ بیا یو ښه نعمت خان چې دی ریکمنډ کو پاسې کو برګر هلکه خشته دی که نه او دې نه پس چې زه هم بسم الله کوم او برګر طرف ته ورځو برګر به ټیسټ کوو تاسو سره به زه خپله ریویو هم په دې ویډیو کې شیر کوم. راځئ جي او دوستانو فاینلی چې دی زه برګر هم ټیسټ کوم تاسو ته به ویم چې څنګه ټیسټ دی. بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې دی سرکه کیچپ دې کې هم چې دی راګنده کو او بسم الله بالکل دوستانو نعمت چې تاسو سره غپ نه دی لګولې ډیر سپیشل اواله برګر چې دی رور تیاری تاسو وزټ کولای شئ. شاورما او برګر چې دی دا رور تیاری تاسو مراتلی شئ او بالکل یو ځل چې تاسو دا ټیسټ کوي وخورئ ان شاء الله بیا بیا به راځئ. دوستان راسه وړه ویډیو وما یې تاسو سره هم شیر کما او اوس ماله په دې ویډیو کې اجازه راکړئ موږ به برګر وخورو هغې نه پس چې دی اګین به کور دپاره واپسي وي. یو ځل به بیا په نوي ویډیو کې ملاویږو د لوی الله په امان.